السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنونکو تاسو په هیګی چې مونږ کوم ځای کې یو دا کوم د کوڅو یا د کلی پل نه دی، نه د کوڅو ډنډ دي، دا بلکې په خوست ښار کې پروژې پل دی چې د کابل او خوست عمومي سړک دی. دا کوم بې صاحبه ځای نه دی. خوشبختانه کاروان خراب بنسټ وتوانېدو چې د هیواد ملي شتمنۍ څخه ساتنه وکړي او دغه پل بیرته را جوړ کړي. دغه پل ګڼې ستونزې راوړل کړې وي هیوادوالو دپاره. الحمدلله انشاءالله دغه ستونزې به موږ حل کوو، ځکه چې دغه عمومي سړک د کابل او خوست ډېری هیوادوال دغه ځای باندې تلل ستونزو سره مخ شوي وو. شاید تاسې هم دغه ځای لیدلی وي او دغه ستونزه تاسې هم احساس کړې وي. نو الحمدلله موږ شپه ورځ زیار باسو، کوشش کوو تر څو هغه ستونزې چې زموږ هیوادوالو سره په تکلیف کې دي ستونزې کې دي هغه موږ حل کړو او هغې باندې تاسې په راحت سره خپل کار وکړئ، خپل ژوند مخ ته یوسئ. تاسې دغه ځای ګورئ چې موږ تر اخري حده هغه امکانات چې موږ درلودل په لاس باندې او چارې باندې کړدې باندې بیخ ته ورسو، پخې ته ورسو. دغه ځای هم تاسې ګورئ چې موږ تر اخري حده کار کې وکړو، ټوله خاوره شان مو ترې وویستل او تر دې حده انشاءالله دا به اوس په منظم ډول موږ جوړ کړو تر څو په آینده کې بیا خراب نه شي. پوهېږئ زه له تاسو څه غواړم، فقط یوه غوښتنه دغه ویډیو بار بار درسره شیر کړئ تر څو هغه هیوادوال موږ سره دغه ملي شتمنۍ په ساتنه کې برخه واخلي چا چې واقعا دغه وطن باندې زړه درد کوي. دغه وطن زموږ او ستاسو وطن دی، راځئ په ګډه دغه وطن جوړ کړو. قدرمن لیدونکو دغه ویډیو یوه دقیقه وګورئ چې دغه بدرنګه پل څنګه ښکلا راوړي. موږ سره پاتې شئ. راپاسئ افغانانو چې آباد مو خپل ټبر کړو، راځئ چې یو او بل ته د اخلاص لاسونه ورکړو، راځئ چې یو او بل ته د اخلاص لاسونه ورکړو، تر څو بدر بدر افغانان په جهان ګرځي، تر څو بد عزت څښتن افغان هر ځای کې فرضي، تر څو بد عزت څښتن افغان هر ځای کې فرضي. راځئ چې د دې خپل هېواد هر یو کاڼی سره زر کړو، راځئ چې د دې خپل هېواد هر یو کاڼی سره زر کړو، راځئ چې یو او بل ته د اخلاص لاسونه ورکړو، راځئ چې یو او بل ته د اخلاص لاسونه ورکړو. راپاسئ افغانانو چې آباد مو خپل ټبر کړو، راپاسئ افغانانو چې آباد مو خپل ټبر کړو، راځئ چې یو او بل ته د اخلاص لاسونه ورکړو، راځئ چې یو او بل ته د اخلاص لاسونه ورکړو، راځئ چې سره پرېږدو تیر په تیره هیر په هیره، سیستم د پرمختګ او آبادۍ کړو را برسېره، سیستم د پرمختګ. قدرمن لیدونکو دغه د کار تر دغه ځای راورسېدو، کار خلاص شو. انشاءالله زموږ د ابادۍ کارونه به ټول عمر دپاره راول تر څو چې موږ ژوندي یو. راځئ بیا هم په داسې ملي پروژو کې لاسونه سره یو کړو، خطر سره چې مخ پلونه وي سړکونه وي ویژغورو. دا زموږ او ستاسو ګډ مسؤلیت ده، دغه وطن په ګډه باید جوړ کړو. دا خپرونه په همدغه ځای پای ته رسوو. تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وخت. راځئ چې یو او بل ته د اخلاص لاسونه ورکړو، راپاسئ افغانانو چې آباد مو خپل ټبر کړو.